د ثوابي ټیم ته سلام کوم. اوس مازدیګری دی، مونږ دلته د غونډۍ ویښ کې ناست یو. باچا صاحب به تاسو ته د خپلو خیالاتو اختصار بیان کړي. د ثوابي ټیم ته یو کلام وړاندې کوم، یو ښکلی کلام دی چې دا ټول ملګري به واورئ. د وړو لویو دا پیغور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه. د وړو لویو دا پیغور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه. د مینې یاره څه پروا نشته دی، د مینې یاره څه پروا نشته دی. ستا تهمتونه په سنسور اخلمه، ستا تهمتونه په سنسور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه. کډه په سر چې درځم ستا کلي ته ابراره، کډه په سر چې درځم ستا کلي ته، مبارکي خم لور په لور اخلمه، مبارکي خم لور په لور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه. د مینې یاره څه پروا نشته دی، د مینې یاره څه پروا نشته دی. ستا تهمتونه په سنسور اخلمه، خو ستا تهمتونه په سنسور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه، خو ستا د کور په خوا کې کور اخلمه.